به جوړولی شو. نو په دې هیله چې تر پایه واوسئ او تر پایه ګټه ترېنه واخلئ، ځان ورباندې پوه کوئ او په دې سفر کې هر هغه څوک چې پایله اخلي ځان ورباندې پوه کوي، نو حتما به یو څه هم لاسته راوړي او یو څه باندې به هم پوهېږي. نو ورځو موږ او تاسې ګټه ترېنه اخلو، استفاده ترې کوو، مخې ته ځو. نو کوم ملګري که پوښتنه ځان سره لري او ځان سره سوالونه لري، کولی شي ځان لپاره تاسې هغه ټول نوٹ کړئ، په اخر کې کولی شي خپل سوالونه ولیکئ، ګټه ترېنه واخلئ. ښه، زموږ او تاسې زما سکرین ملګرو ته ښکاري؟ که زما سکرین ملګرو ته ښکار لطفا کمنټ باکس کې یو ولیکئ. مننه ملګرو، ژوندي اوسئ. ها، مخکې له دې نه چې لاړ شو، د ډي فلپ په نوم باندې کوم ویب 3 سیسټم چې دی، په دې باندې مونږ تاسې خبرې اترې وکړو، مونږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کړو. لومړی مهم څیز دا ده چې اصلا ویب 3 ټیکنالوژي څه شی ده، اصلا د بلاک چین ټیکنالوژي څه شی ده، ډیسنټرلایزیشن څه شی دی، او څنګه مونږ او تاسې کولی شو د دې ټولو په کمبینیشن باندې له دې سیسټم چې ډیفني مونږ او تاسې دا لاره جوړه کړې ده، ګټه واخلو، استفاده ترې وکړو. تر ټولو مهم څیز مونږ او تاسو چې کله راځو په ډیسنټرلایز یا غیر متمرکز سیسټمونو باندې خبرې اترې کوو، د بلاک چین په ټیکنالوژۍ باندې، بالخصوص په ویب 3 په دې دریو باندې چې مونږ کله تاسو خبرې کوو، یو مین هدف ته رسیږو، هغه دا ده چې په ټوله کې د خپلې سرمایې، د خپل اسیټ مکمل کنټرول او واک او اختیار درلودل دي. لکه څنګه چې مونږ او تاسې وګورو، باینانس کې مونږ او تاسې ټریډ ترسره کوو، دا یو سنټرلایز والټ دی. که چېرته مونږ او تاسې لاړ شو په یو بل اکسچینج کې ټریډ ترسره کوو، دا مونږ او تاسو سره سنټرلایز په دې معنا چې د دې واک او اختیار د چا سره دی، دا د خپل مالک سره دی، دا د خپل شخص سره دی. اوس که سبا په باینانس کې یو څه راپېښېږي، څه ستونزه راپېښېږي، نو دا په دې معنا نه ده چې بیټکوین کې ستونزه راپېښېږي. اوس که سبا مثلا په کوین بیس کې یو ستونزه راپېښېږي، دا په دې معنا نه ده چې په ایتیریم کې د یو ستونزه راپېښېږي. دا دواړه سره جلا برخې دي. نو موږ او تاسې چې نن دلته خبرې اترې کوو، موږ په ډیسنټرلایز سیسټم باندې خبرې کوو. ډیسنټرلایز په دې معنا چې موږ او تاسې په غیر متمرکز، یعنی په هغه څه چې هیڅ څوک واک، کنټرول او اختیار نه لري. نو موږ او تاسې کله چې د ډیسنټرلایز سیسټم په اړه خبرې اترې کوو، نو لومړی څیز چې موږ او تاسو ته مخې ته راځي هغه بیټکوین دی. که تاسو چېرته مثال یو بیټکوین ولرئ، که تاسو چېرته یو ایتیریم ولرئ، سورکوین ولرئ، هر هغه څه چې تاسې لرئ او هغه تاسې خپل والټونو ته کوم چې ډیسنټرلایز دي، لکه ټرست والټ، میټا ماکس او ورسره سیف پول او داسې په سلګونه لسګونه نور والټونه دي چې تاسې هغه ځان سره سیف کوئ. یعنې په دې معنا چې هغه په خپل کنټرول، واک او اختیار کې ساتئ، کوم چې اتومات په سمارټ کنټراکټ بیس باندې تیار جوړ شوي دي او هر څه ستاسو په خپل واک او کنټرول کې دي. یا په بله معنا که تاسې یو بیټکوین اخلئ یا د بیټکوین یو اندازه اخلئ او هغه کولډ سټوریج ته لیږئ. کولډ سټوریج معنا لیجر یا هر هغه شی چې ستاسې په خپل واک کې دی. لیجرونه چې شدي د یو اس بي غوندې مکمل یو فلشونه دي چې په هغې کې تاسې خپل ډیجیټل کرپټو یا ډیجیټل اسیټ سرمایه خپله ساتئ او هغلته ساتلی کېږي چې غټ انسټیټیوټس او غټ انویسټران چې کوم یو دي، هغه ټولې خپلې پیسې په لیجرونو کې ساتي. یعنې په باینانس او ټرست والټ په یو کې هم نه ساتي، په لیجرز کې ساتي، یعنی خپل ځان سره مکمل ساتي. که چېرته مثلا دا باینانس کې کوم ایشو راځي یا د یو ټرانسفر کوي بیرته باینانس ته، د همغه لیجر نه کولی شي بیرته یې ټرانسفر کړي او ګټه ترېنه واخلي. نو کله چې موږ او تاسې راځو په کرپټو کرنسۍ کې یا د ډیجیټل کرنسۍ چې موږ او تاسې خبرې اترې کوو ډیسنټرلایزیشن باندې، نو په دې معنا چې بغیر د شخص نه په دغه سیسټم باندې هیڅ څوک حاکم نه دی. یعنی په دې معنا که تاسې ځان سره یو بیټکوین لرئ، نو تاسې د هغه بیټکوین مالک یاستئ. که تاسې یو ایتیریم لرئ، تاسې د ایتیریم مالک یاستئ. یعنی دا ډیسنټرلایز دی، په دې باندې هیڅ څوک کنټرول، واک او اختیار نه لري. اوس که د دې قیمت ښکته ځي، که د دې قیمت پورته ځي، هغه یو جلا موضوع ده چې موږ او تاسې په هغې باندې خبرې اترې کوو. ولې تر ټولو مهمه موضوع، تر ټولو مهم پوینټ چې دی، هغه موږ او تاسو سره ډیسنټرلایزیشن دی، یعنی غیر متمرکز واله ده چې موږ او تاسې د غیر متمرکز سیسټم څخه په استفادې د ځان لپاره عایداتي لارې جوړوی شو. نو دا د دې لامل هم شوی دی چې خلک د همدغه موضوع په اساس باندې په کرپټو کرنسۍ باندې فعالیت ترسره کړي، کار ترې وکړي او ګټه ترېنه واخلي. چېرته چې یو شخص مکمل 100% واک، اختیار او هر څه د ځان سره لري. ولې دا په دې معنی نه ده چې دې بازار کې رسک نشته، خطر نشته، ټول ګټه ده. دا مکمل غلطه خبره ده.
کله چې تاسو د بازارو ته راځئ نو ریسک ټولرنس چې موږ تاسو ته وایو د خطر اندازهګیري یا د خطر هغه هضمول چې موږ تاسو ورسره وایو نو هغه باندې ځان پوهول ډیر زیات مهم دي. نو موږ تاسو چې نن د ډي فلیپ سیستم باندې خبرې اترې کوو کوم چې په ویب 3 باندې دی د دې په ګټو خبرې اترې کوو د دې په پرمختګ خبرې اترې کوو سیستم څنګه کار تر سره کوي او موږ تاسو څومره اصلا ریسک اخلو چې د بازار ته داخليږو. موږ تاسو کو ویب 3 ته سر ورکار کوو د دې هغه لاس څومره دي د دې پروفټس مارجن څومره دی څنګه موږ تاسو کوي شو یو ښه سیستم د دې څخه ولرو ګټه ترې نه واخلو. لومړی برخه مکمل د ډي فلیپ سیستم باندې ده یعنی ډیسنټرلایز فاینانس سیستم باندې ده. دوهمه برخه موږ تاسو سره د افیلیټ مارکیټینګ برخه باندې ده چې دا دواړه جلا سیستمونه دي او هر څوک کوي چې جلا د دې څخه ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي. نو لومړی چې موږ تاسو راشو دغه پریزنټیشن چې تاسو کوم ګورئ دا مالی مشوره نه ده یعنی په دې معنی چې دا معلومات دي تاسو تصمیم نیسئ تاسو یو څه شروع کوئ په دې سیستم کې مکمل واک او اختیار تاسو په خپل پیسو خپل دی. نو هر هغه تصمیم چې نیسئ هر هغه سرمایه گذاري چې کوئ مخکې د دې نه چې شروع وکړئ ګټه ترې نه واخلئ خصوص سره وکړئ ښه فکر ځان سره وکړئ وروسته له هغې څخه استفاده ترې وکړئ او ګټه ترې نه واخلئ. نو راځو موږ او تاسې په دې خبرې اترې کوو چې موږ او تاسو سره ډیفي څنګه فعالیت ترسره کوي. نو تر ټولو مخکې موږ او تاسې لومړی د ویب 3 ټیکنالوژۍ سره داخلېدو لپاره څه شي ته ضرورت لرو یو NFT ته ضرورت لرو. موږ او تاسو سره ډیفلی دا مرسته کوي ترڅو موږ او تاسو یو NFT ولرو او په بلاک چین کې زموږ ټول ریکارډ ثبت شي کوم چې د سمارټ کانټراکټ لپاره دی. دغه NFT چې تاسو په دې بازار کې کاروئ د دې خوبي څه شی ده د ستاسو د سکیورټي لپاره ستاسو د ډیټا د سکیورټي لپاره. دویم ستاسو په ویب 3 بلاک چین کې ستاسو ویریفیکیشنونه څومره تر سره کیږي. څلورم سیس چې تاسو په هغه باندې کار کوئ هغه ترانسفر واله دی او ورسره خوا کې تر ټولو مهم سیس هغه ترانسفریبل دی یعنی په دې معنی چې اتومات ستاسو سیستم ټول درته په بلاک چین کې جوړیږي او تاسو یو یوزر په بلاک چین کې چې په هغه سیستم باندې تاسو کار کوئ ګټه ترې نه اخلئ استفاده ترې کوئ. نو هر کله چې تاسو ډیفلی سیستم ته سٹارټ اخلئ نو تاسو باید یو NFT ولرئ چې دغه NFT قیمت $10 دی او که تاسو دغه NFT نه اخلئ نشئ کولی دلته رجسټریشن حتی ترسره کوئ ځکه دغه $10 چې تاسو کوم پروسس کوئ په دې باندې سیستم په اتومات شکل تاسو ته یو NFT جوړوي چې NFT د ویب 3 دنیا ته داخلېدلو تر ټولو مهم سټپ دی او تاسو په دې سټپ نه بغیر د دنیا ته نشئ داخل تاسو بغیر د NFT او څخه ویب 3 څخه ګټه نشئ اخیستلی. نو په دې دپاره چې تاسو باید ګټه واخلئ تاسو $10 پیمنټ کوئ چې سیستم تاسو سره دا مرسته کوي ترڅو د دنیا ته داخل شي. کله چې تاسو د پلیټ فارم ته داخلېږئ ویب 3 کې ستاسو ډیټا ټوله راځي او تاسو سره دغه یوزر هر څه جوړیږي نو تاسو د هغې نه وروسته په مختلفو برخو کې ګټه اخیستلی شئ چې موږ او تاسو یوازې دلته نن په دې باندې خبرې اترې کوو چې موږ او تاسو د سټیکینګ سیستم په واسطه څنګه کولی شو ګټه واخلو او ډیفلی موږ سره څنګه مرسته کوي ترڅو پرمختګ وکړو او عاید ترې لاسته راوړو. البته د ډیفلی تر ټولو مهم ویژن څه شی دی تر ټولو لومړی ویژن هغه دا ده چې هغه څه خلکو ته وړاندې کړي کوم چې اچیویبل دي یعنی دلته تاسو ته په کال کې 500% 300% 400% 1000% ګټه نشته. هر هغه سیس چې ترلاسه کیدونکي دي هر هغه سیس چې په لاس ته راځي. دوهم سیس چې زه نن سبا په هغې باندې ډېر زیات کار کوم هغه د کریپټو سټیکینګ دی او هغه ملګري چې موږ سره په ګروپونو کې شته دلته ځینې ملګري به وي د سټیکینګ ګروپ څخه چې موږ لرو هغه هلته زه په مختلفو سټیکینګ برنامو باندې خبرې اترې کوم او تاسې ګورئ چې سټیکینګ سیستم څنګه ګټه راولي او څنګه موږ او تاسې له هغې ګټه اخلو چې ما ځینې برنامې شیر کړي دي او ریزلټونه مې هم نشر کړي دي چې موږ څنګه ګټه ځینې اخیستی شو. ولې د ډیفلی سیستم فرق له نورو سنټرلایز سټیکینګونو څخه څه شی دی څنګه فرق لري او څه فرق لري موږ تاسو څنګه دغه دوه شیان سره جلا کوو. لومړی تر ټولو مهم څیز دا دی که موږ او تاسو چیرته راشو په نارمل سټیکینګ باندې خبرې اترې وکړو که تاسو باینانس کې یو کوین سټیک کوئ یعنې که تاسو لاړ شئ سول کوین واخلئ سټیک یې کوئ تاسو ته سول کوین څه شی کېږي راځي تاسو ته ډسټریبیوټ کېږي. مثلا که تاسو د 3 میاشتو دپاره کوئ 6 میاشتو دپاره کوئ 1 کال دپاره کوئ تاسو دغه لاک پیریډ په منځ کې خپل سول نه خرڅوی شئ نه ریډیم کوی شئ. ریډیم په دې معنی چې تاسو نشئ وباسلی د سیستم نه هغه در 1 کال سیستم پورې فرق لري. ولې دلته په ډیفلی کې چې موږ او تاسو کار کوو د سټیکینګ سیستم فرق لري چې زه تاسو ته انشاءالله لږ وروسته تشریح کوم. دریم سیس چې موږ او تاسو په هغې کار کوو یو ویسز یو دی یعنی په څه معنی په دې معنی چې ډیفلی موږ او تاسو سره مرسته کوي چې مکمل 100% واک اختیار او کنټرول په خپله سرمایه باندې په هر وخت کې ولرو. یعنی کله چې موږ او تاسو د مارکیټ ته راځو د سیستم څخه استفاده کوو نو موږ او تاسو مکمل واک اختیار او کنټرول د خپلو پیسو په باینانس ویب 3 کې لرو د ټرست والټ کې لرو
ورسره میټامکس والټ کې لرو، سیف پال والټ کې لرو. هر ډیجیټل والټ چې تاسو استفاده کوئ چې تاسو د لپاره راحت وي، تاسو ته غواړئ ګټه واخلئ، په هغې سیستم باندې تاسو ګټه اخیستلی شئ. څنګه موږ او تاسې د اے آی پروتوکول څخه کار کوو؟ ټول سیستم په سمارټ کنټراکټ باندې جوړ دی، کوم چې اتومات ډول باندې کار کوي. یعنی په دې معنی چې ستاسو والټ کوم چې د NFT Web3 په واسطه بلاک چین سره وصل شوی دی، اے آی پروتوکول چې بازار کې څنګه کار تر سره کوي، څنګه فعالیت تر سره کوي، څنګه ګټه لاسته راوړي، هغه په اتومات شکل تاسو ته لاسته راځي. یعنی دې په منځ کې دریم شخص نشته، ترډ پارټي نشته چې تاسو د ترډ پارټي نه ګټه واخلئ. یا د اے آی پروتوکول مثال به موږ او تاسو د یو باټ ور چې دا باټ ټریډینګ تر سره کوي، دا باټ فعالیت تر سره کوي، او دا باټ موږ او تاسو چې کومه ګټه راځي هغه اتومات موږ او تاسو ته راځي. یعنی په منځ کې ډیفلی کوم کنټرول واک او اختیار نه لري چې موږ تاسو دی وایو چې ولا زموږ پیسې یا ډیفلی ته ځي یا زموږ پیسې یو شخص ته ځي. نه، په سمارټ کنټراکټ واسطه باندې د اے آی پروتوکول سره د یو ځای کېدو وروسته موږ تاسو چې کوو عاید لاسته راوړو، ګټه لاسته راوړو او استفاده ترې کوو. او دغه کومه ګټه چې راځي دا په اتومات شکل زموږ څه کېږي، زموږ والټونو ته راځي او موږ مکمل لکه څنګه چې والټ زموږ په اختیار کې دی خو پیسې طبعا زموږ تاسو په اختیار کې دي او ګټه ترې نه اخلو. په دې اپلیکیشن کې کوم چې په پلی سټور کې هم شته، هغه کې هم شته، اپ سټور کې هم شته دی، څه شی تاسو کوی شئ. لکه څنګه مې چې ویلې کله چې تاسو NFT خرید کوئ، کله چې تاسو NFT واخلئ، د هغه نه وروسته تاسو څه شي ته اکسس لرئ. تر ټولو لومړی اکسس تاسو د Web3 کوم دنیا چې د هغې ته داخلیږئ. دوهم څیز تاسو ډیسنټرلایز کریپټو سټیکینګ کوئ. ګورئ یو سنټرلایز چې کوم ما تاسو ته په ایکسچینجونو کې ویلې، مثلا یوبي کوین دی منګه سټیک کړی دی، مثلا ما سټیک کړی، نور ملګرو سټیک کړی دی، هغه په یوبي ایکسچینج کې دی. یعنی که یو څه را تر سره کېږي یوبي ایکسچینج مثلا مشکل سره مخ کېږي، خو طبعا زموږ سرمایه هم خطر کې ده. ولې د ډیسنټرلایزډ کریپټو سټیکینګ په څه معنا؟ په دې معنا چې مونږ په هر والټ کې چې زموږ زړه وي، که باینانس کې وي، که ټرست والټ کې وي، که سیف پال کې وي، میټامکس کې وي، لیجرونه که زموږ خپل لیجرونه وي، هغې کې هم کوی شو خپله کریپټو سټیک کو او هغه کریپټو د دې په ځای چې هلته پرته وي، که دې په ځای چې مثلا وي هلته، هغه موږ او تاسو ته ډسټریبیوشن وکړي او موږ او تاسو د هغې په واسطه عاید لاسته راوړو او ګټه ترې نه وکړو. د دې سره خواخوا کې موږ او تاسو سره مرسته کوي تر څو موږ ریډیشل انکم د ځان دپاره ولرو چې زموږ پیسې زموږ او تاسو سره ګرو شي، پرمختګ وکړي. د هغې نه غیر موږ او تاسې د افیلیټ مارکیټینګ تر ټولو متنوع سیستم لرو. یعنی هغه سیستم چې په دې انډسټرۍ کې تر اوسه پورې چې ما په دې 13 کلونو کې کار پکې تر سره کړی دی، داسې یو څیز ما نه دی لیدلی چې ټول د سمارټ کنټراکټ په واسطه وي او خلک په اتومات شکل هر شي ته 100% کنټرول، اختیار او لاسرسی ولري. نو په دې اساس باندې موږ او تاسې په دې اپلیکیشن کې بل څه شی کوی شو، گورنر سیستم دی، یعنی د رای اچولو سیستم دی. مثال په ډول په دې سیستم کې ټوټل سرمایه گزاران دي 1 لک کسان. یو نفر راځي هغه وایي چې د کریپټو د سټیکینګ چې مثلا مونږ کوم تر سره کوو دې کې دغه تغییر راشي، هغه هلته خپل نظر شریکوي. که چیرته دغه د 100 نفرونه، مثال مونږ تاسو به 100 نفره مثال ورکوي یو رقم ورکړو، د 100 نفرونه یو 50 نفره دا رایه ورکړي چې اوکې دا شی دې وشي، نو په دې معنا چې دا کمیونټي کې باید دا شی په اتومات شکل باندې تطبیق شي. یعنی د دې نه غیر چې مثلا ډیولپران چې کوم دي هغوی دا څه وړاندې کړي، دا څیز به په اتومات شکل کوډ کېږي او دا سیستم به همغه څیز ته چې کمیونټي غواړي، خلک یې غواړي، د خلکو په کنټرول او واک کې دي، همغه سیستم ته ورځي. او تر ټولو اخري تر ټولو غوره لکه څنګه مې چې تاسو ته مخکې ویلې هغه د افیلیټ سیستم دی. هر هغه څوک چې په افیلیټ مارکیټینګ دنیا کې دي، هر هغه ملګری چې افیلیټ مارکیټینګ دنیا کې بزنس تر سره کوي، کار تر سره کوي، هغوی ته دا معلومات شته دی چې مثلا اوکې یو زه تر سره کوم، یو افیلیټ سیستم مثلا چینج کېږي، هر څه کېږي، ما ته مې افیلیټ سیستم نه ګټه نه راځي، ما نه مې افیلیټ سیستم نه کوم ګټه چې ما زحمت چې کوم ما باسره دی د هغې نه فایده نه راځي. ولې دلته څه شی دی؟ د دې سیستم په واسطه کله چې تاسو خپل والټ وصل کوئ، په اتومات شکل کوم افیلیټ چې تاسو تر سره کوئ، کومه ګټه چې تاسو لاسته راوړئ، ستاسو والټ ته اتومات راځي. همغه دقیقه همغه ثانیې تاسو کوی شئ خپل بل والټ ته ولګئ، مثلا ټرست والټ نه ولګئ، بیرته چیرته باینانس ته ولګئ، د میټامکس نه ولګئ، مثلا ټرست والټ ته، هر یو چې تاسو خپله خوښوي په همغه سیستم تاسو کوی شئ مخې ته لاړ شئ، ګټه ترېنه واخلئ او استفاده ترې وکړئ. نو موږ او تاسې لکه څنګه مې تاسو ته ویلې په دې ویب سایټ کې یا په دې اپلیکیشن کې موږ او تاسو څه شی کوی شو، سټیکینګ الاؤډ لرو، اجازه لرو چې خپلې پیسې سټیک کړو تر څو زموږ او تاسو سره پیسې ګرو شي، ګټه ترې نه واخلو، افیلیټ سیستم نه ګټه واخلو، بلاک چین ټکنالوژي نه ګټه واخلو، انتخاباتو سیستم چې کوم یو دی د هغې نه ګټه واخلو، او ورسره خوا کې لایو ایونټونه، مثلا یو نفر راځي وایي زه د هیلث چیلنج شروع کوم،
یا مثلا زه د ټریډ چیلنج شروع کوم یا مثلا زه یو څیز شروع کوم څوک در سره برخه اخلي لایف ورچوال ټول خلک کوي شي په هغه کې ګټه واخلي او اخیره کې تر ټولو مهم هغه لیډرشپ ریوارډونه چې تاسو کوي شي د لیډرشپ ریوارډونو په واسطه باندې ایکسترا انکم او ګټه ولري لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې نارمل سټیکینګ څنګه کار کوي او د ډیف سټیکینګ څنګه کار کوي لومړی نارمل سټیکینګ تاسو کرپټو سټیک کوئ تاسو ته کرپټو کار کیږي کرپټو ډیسټریبیوټ کیږي او تاسو همغه کرپټو اخلئ اوس که مثال په ډول تاسو په سول کې سټیکینګ کوئ قیمت مثلا اوس د 219 220 250 به ونیسو صحیح ده تاسو ته کرپټو سټیک کیږي دغه کرپټو به تاسو ته ډیسټریبیوټ کیږي تاسو یو کال د پاره سټیکینګ کړئ یو کال موده کې که د سول کوین قیمت د 2.5 نه پورته او تاسو ته مثال په ډول د میاشتې 5% 2% یا 10% تاسو ته دغه والیوم ډیسټریبیوټ شوی دی یو کال وروسته تاسو سره مثلا د 2.5 تاسو $10,000 سرمایه گذاري کړې $1000 مو سرمایه گذاري کړې 15 سول مو اغستې دي دغه 15 سول ستاسو مثلا قیمت یو کال وروسته چې کله تاسو لاک پیریډ ختم کړی دی د دې قیمت کېږي څومره د سول قیمت کېږي $500 نو ستاسو هر یو دانه چې 15 دانې تاسو لرئ نو 15 دا موږ تاسو سره $2.5 کېږي یعنی تاسو $1,000 په 2.5 بدل شو ولې که چیرته تاسو دغه کوم کوین چې لرئ د دې ارزښت کم وي نو تاسو پیسې به هم په اتومات شکل خپل ارزښت کمی تاسو سره به سول کوین وي تاسو به ولې همغه وخت کوم تیر کړی دی د همغه په اندازه ایکسترا سول د ځان سره ولرئ نو دلته موږ تاسو راځو د ډیفلی سیستم ته په ډیفلی سیستم کې موږ تاسو سره فرق څه دی اول فرق دا دی چې دلته سیستم وین ټو وین سچویشن باندې کار کوي دوی له تاسو هغه وخت ګټه اخلي کله چې سیستم ګټه وکړي یعنی کله چې تاسو د ډیفلی سیستم ته راځئ دلته تاسو پیسې واک او اختیار بل چاته نه ورکوئ بلکې تاسو په ګټه کې سیستم ته یو برخه ګټه ورکوئ چې ان شاء الله زه تاسو ته تشریح کوم که چیرته سیستم مثلا پروفیټیبل نه وي مثلا یو میاشت کې ګټه نه راځي نو سیستم له تاسو کوم فیس نه اخلي ولې د دې سره تر ټولو مهم پوینټ څه دی هغه 100% اتارټي 100% واک او اختیار د خپل پیسو درلودل دي چې تاسو د یو کال لپاره سټیکینګ نه کوئ ولې یو رولز یو قوانین لري که څنګه چې مثلا اکثره ملګري په ټریډینګ دنیا باندې بلد دي که چیرته مثلا تاسو ټریډ کوئ تاسو مثلا فعالیت کوئ اکویټي ډیره ضروره ده ځکه په آی پروتوکول باندې چې هم کار کیږي سیستم چې څنګه کار کوي مثلا ماکسیمم 10% ریسک ځان سره لري یعنی که تاسو نن د سیستم ته راځئ د سټیکینګ څخه ګټه اخلئ نو تاسو دا باید په یاد ولرئ چې تاسو څومره سرمایه چې کوئ د دې توقع باید ولرئ که چیرته لاس کیږي د دې 10% لاس زور او حوصله باید زه ولرم په اوږد مهال کې سیستم بیرته ګټي ولې که تاسو سیستم سټاپ کوئ تاسو مثلا تر 10% هغه د ډرا ډاون سیستم اجازه ورکوي که تاسو ټول نړۍ کې وګورئ څومره ټریډ سیستمونه چې کار کوي که تاسو توقع دا وي چې مثلا په میاشت کې د تاسو $500 $50,000 شي $1,000 شي دا غلطه خبره ده ولې دلته آی پروتوکول باندې چې کوم سیستم دی کوم چې په افیلیټ سیستم باندې راوځي کیږي نو دلته موږ تاسو سره د خلکو یو غټه مجموعه راځي کوم چې انویسټمنټ تر سره کوي یعنی پرون نه دی خو تقریبا 400 نفره په سیستم کې ساين اپ شوي دي کوم چې ډیولپران سره مثلا څنګه هر ورځ ساين اپ کیږي مختلفو هیوادونو نه خلک ګټه نه اخلي استفاده کوي دلته چې موږ تاسو د ډیفلی کرپټو سټیکینګ برخه ته راځو دا د نارمل سټیکینګ سره فرق کوي دلته تاسو لاک پیریډ نه لرئ چې یو کال پورې پیسې لاک کړئ تاسو هر وخت کوئ شي پیسې وباسئ هر وخت کوئ شي سیستم مو سمارټ کنټراکټ سره اتومات قطع کوي خپل پیسې د ټرست والټ نه وباسئ ګټه نه واخلئ ولې یو څه چې مهم دی چې تاسو باید د اوس نه په هغه پوه اوسئ هغه دا دی کله چې تاسو سټیک کوئ لومړی ورځ تاسو باید په ځان دا ومنئ که چیرته زه د اولو 3 میاشتو کې خپل کنټراکټ ختموم ځکه دا ټول سمارټ کنټراکټ دی یعنی په دې کې ستاسو پیسې د خلکو سره نه دي که تاسو مثلا د ټرست والټ نه خپل پیسې وډرا کوئ لګئ باینانس ته په اتومات شکل ټرست والټ او د بلاک چین ترمنځ چې کوم دغه ویب 3 په واسطه باندې کوم سیستم جوړ شوی سمارټ کنټراکټ په واسطه باندې وبخئ دا کوم سیستم چې جوړ شوی تاسو نه اتومات 10% کټ کیږي که چیرته تاسو د 3 نه تر 6 میاشتو منځ کې خپل پیسې ترانسفر کوئ بل والټ ته کوم چې تاسو سټیک کړي مثلا تاسو په سټیک کې اچولې دي $1,000 تاسو په ټرست والټ کې لرئ 2000 تاسو کوم خپل زر ولګئ ولې دغه زر نور چې کوم تاسو سټیک کړي دي دا که تاسو چیرته او باسي د سیستم نه په هغه موده کې دغه یو کال په جریان کې یو برخه فیس به ورکوي دا په څه عامل باندې لومړی مثلا تاسو پیسې د ټریډ په منځ کې وباسر کیږي چې دا مکمل په ټریډ باندې تاثیر لري هغه ملګری چې ټریډینګ تر سره کوي هغه به دې غوره پوهیږي دوهم سیز مثلا کمپنۍ چې فعالیت تر سره کوي خو تا باندې چې مثلا چا انوایټ کړی هغه د پاره غوره سیستم دلته وجود لري هغه کوي چې د دې څخه عاید لاس ته راوړي
نو په دې سیستم باندې هغه ته د عاید لاره ودرېږي. نو کمپنۍ یو برخه هغه ته به د 10% چې کم کټ کېږي هغه ته ورکولی کېږي، یو ګټه ترې نه اخلي. نو په دې ترتیب باندې موږ او تاسې د ډي فلپ په واسطه په اے آی پروتوکول باندې ګټه راسته راوړو. څومره پرسنټیج دی، څنګه کار تر سره کوي، څنګه فعالیت تر سره کوي، راځي په دې باندې اوس خبرې اترې کوو. که تاسې چېرته راځئ لومړی مثلا هغه ملګري چې لږه سرمایه لري، مثال په ډول 200 300 400 500 زر 2000 دو ملګرو دپاره دوه آپشن. موږ او تاسې دلته دوه لارې لرو. یو لار دا ده چې موږ او تاسې یو ممبرشپ اخلو. دغه ممبرشپونه چې کوم دي دا انویسټمنټ نه دی، دا سټیکینګ نه دی. یعنې په دې معنا چې تاسې دغه پیسې کوم چې د ممبرشپونو دپاره ورکوئ دا خپل یو فیس ورکوئ تر څو یو ځای په دې سیستم کې ولرئ چې کوم تاسو سره مرسته کوي. مثال په ډول که تاسې د $100 ممبرشپ اخلئ، تاسې اجازه لرئ چې د $100 نه تر $1000 پورې په یو وخت کې سټیک کوئ. مثلا نن $100 سټیک کوئ، سبا $100 سټیک کوئ، بل سبا $100 سټیک کوئ، بل سبا $200 سټیک کوئ، تر څو چې $1000 ستا لیمټ دې ته ورسي. دغه $100 تاسې فیس ورکوئ. صحیح ده؟ تاسې مثلا $100 انویسټمنټ کوئ، $100 مثلا فیس ورکوئ، $10 NFT فیس ورکوئ، ټوټل $210 نه منیمم تاسې کولی شئ شروع وکړئ. یعنې تاسې باید د شروع لپاره $210 ولرئ چې $110 فیس کېږي جمع $100 تاسې سټیک کېږي. دا یو خبره باید تاسو لپاره واضح وي. که تاسې چېرته مثال دغه سټیک کوئ، تاسې چې څومره پیسې مثلا سیستم ګټي، مثال په ډول موږ او تاسې به 12% ونیسو. یعنې تاسې که په یو میاشت کې په $100 $12 ګټلي، د دې 50%، یعنې که موږ او تاسو ووایو 50% موږ چېرته ځي، 50% زموږ د پرووایډر چې کوم موږ او تاسو ته ګټه را پرووایډ کړې ده، ګټه یې اخیستې موږ او تاسو جوړه کړې ده، د دې څخه هغې ته ځي. مثلا که تاسو $1000 انویسټمنټ کړی دی، په $1000 کې مثلا $1200 ګټه ووښئ، $120 ګټه شوې، $80 سیستم ته ځي، $80 تاسو ته اتومات درځي. دا هم داسې نه ده چې کمپنۍ ډیډکټ کوي، نه، د سمارټ کنټرکټ په واسطه باندې ستاسې پیسې ټرسټ والټ ته ځي او د کمپنۍ ګټه کمپنۍ ته په اتومات ډول باندې ځي. ځکه دلته ډیولپران دي، افیلیټ سیستم دی چې هغه زه تاسو ته تشریح کوم چې څنګه تاسې کولی شئ ایکسټرا انکم ولرئ، چې وشئ کولی هغه ملګري چې په مارکیټینګ دنیا کې دي هغوی دپاره یو له غوره فرصتونه دی چې خپل کوم پوټنشل چې دی د هغې څخه په استفادې ځان دپاره یو غوره سیستم جوړ کړي او ګټه ترې نه واخلي. دوهم موږ او تاسو سره دلته اسیشنل دی. دلته موږ په دې برخه کې $250 فیس ورکوو. په دې کې به موږ اجازه لرو چې د $100 نه تر $2500 پورې ګټه واخلو. بل موږ او تاسو سره پریمیم دی، $500 موږ او تاسو فیس ورکوو. اوس مثال په ډول یو نفر راځي 500 فیس ورکوي، تر $5000 پورې هغه سرمایه گذاري کوي. مثلا که نن 500 کوي، سبا 1000 کوي، بل سبا 1.5 کوي، هغه دا حق لري چې تر $5000 پورې کنټراکټ وکړي، یو کال پورې هغه دغه برخې څخه ګټه واخلي چې 50 راځي. د دې څخه وروسته موږ او تاسو سره 3 نورې برخې دي کوم چې د غټو سرمایه ګزارانو دپاره دي. که یو نفر راځي مثال په ډول هغه $15000 انویسټمنټ کوي، هغه وایي چې اوکې زه $1000 فیس ورکوم، خپله ګټه 40% نه 50% نه 80% اخلم. یعنې کمپنۍ چې څومره ګټه کوي 80% دې نفر ته ځي، 40% په اتومات شکل د سیستم پرووایډر ته ځي. چې مثلا دغه سیستم رن کړی دی، دغه ګټه چې جوړه کړې تاسو ته 40% په اتومات شکل هغه ته ځي. نو که موږ او تاسې دې سیستم ته فرق وکړو، موږ او تاسو سره دلته ډېر زیات واضحه په لوی انویسټمنټونو کې موږ او تاسو سره چانس دا ده چې ډېره ګټه واخلو. مثال اوس که یو نفر راځي هغه $1,00,000 انویسټمنټ کوي، هغه وایي چې اوکې زه د دغه 10% نه $1000 نه تېرېږم، زه هره میاشت 80% ګټه اخلم. مثال که د دغه 90,000 چې دی انویسټمنټ کوي، صحیح ده، 90,000 دی انویسټمنټ کوي، 10,000 مثلا دلته ورکوي، فیس ورکوي، دی په 90,000 کې مثلا هره میاشت یو میاشت مثلا 10% ګټه شوي 9,000، په 9,000 کې دی 80% ګټه لاسته راوړي، نه دا چې مثلا 50% 80% یا په دې اندازه باندې. ولې که یو نفر نه غواړي دغه سیستم نه ګټه واخلي، یعنې که یو نفر نه غواړي دلته د ځان دپاره ممبرشپ واخلي، د هغوی دپاره څه شی دی؟ هغوی دپاره پی از یو گو ده. په دې معنا که تاسې پی از یو گو سیستم باندې ځئ، نو تاسې حد اقل باید $500 سرمایه ولرئ. یعنې دا بیا د $100 نه شروع کېږي چې تاسې مثلا په $100 باندې دا سیستم سټارټ کړئ، ګټه ترې نه واخلئ. نو دلته موږ او تاسې $500 باید فیس ورکړو، ورسره خو وبخښئ $500 نه، $500 موږ انویسټمنټ کوو تر $10,000 پورې. یعنې په دې رینج کې موږ انویسټمنټ کوی شو تر یو کاله پورې. ولې دغه رینج کې چې موږ او تاسې کوم انویسټمنټ ترسره کوو د دې 10% باید فیس ورکړو. مثال زه اوس راځم $500 سرمایه ګزاري کوم، نو زه باید 10% یعنې $50 باید ایکسټرا فیس سیستم ته ورکړم، کوم چې د ویب ډیولپمنټ دپاره پکارېږي، او ورسره خوا کې افیلیټ سیستم ته تقسیمېږي. یعنې دلته دغه 500 چې تاسو کوم انویسټمنټ کوئ د دې مکمل واک، اختیار، کنټرول او صلاحیت له تاسو سره دی.
فقط دغه $50 چې کوم تاسو 10% فیس ورکوي دا سیستم ته د فیسونو په حساب باندې ځي او تاسو څخه اضافه اخیستل کیږي. نو دا باید تاسو په اول نه پوهیږئ چې تاسو په دې $500 نه تاسو افیلیټ والا ته ګټه ورځي نه تاسو نتورک کې دغه ګټه حسابيږي. مثلا که موږ تاسو په نورو کمپنیانو کې د خبرې اترې وکړو چې کچیرته مثلا پیسې اچول کېږي ټولو پیسو والی حساب کېدو ور دلته ریل حقیقي چې موږ تاسو سره مخ یو. یعنی په دې معنی کوم چې دغه 10% چې ایکسترا اخیستل کېږي دا په نتورک تقسیمیږي دا په خلکو تقسیمیږي نه دا چې مثلا تاسو دغه کوم 500 یا 1000 یا 2000 انویسټمنټ کوئ. د دې فرق څه شی دی؟ مثال تاسو نن 500 انویسټمنټ کړی دی تاسو ممبرشپ نه لرئ او نه غواړئ ممبرشپ واخلئ سبا راځي $1000 نور انویسټمنټ کوئ نو تاسو دغه $1000 چې نور انویسټمنټ کوئ د دې باید هم 10% فیس ورکړئ. هر کله چې تاسو نوې انویسټمنټ تر سره کوئ تاسو به دغه ایکسترا فیس ورکوئ ایکسترا هغه چارجز چې کوم دي هغه په ځان اپلای کوئ. ولې که چیرته انویسټمنټ د 10,000 نه غټ وي مثلا یو نفر راځي هغه چې زه 100,000 ډیپوزیټ کوم 100,000 انویسټمنټ کوم نو هغه 10% نه ورکړي بلکې هغه د 10,000 نه تر 1 میلیون پورې چې څومره انویسټمنټ دی هغه 5% تاسو فیس ورکوئ. د 5% فیس ورکوي ولې د دې سره یو بل څه هم دی چې دغه پروفټ سپلیټ چې دی 50-50 دی. یعنی په دې معنی کله چې تاسو مثلا $10,000 تاسو په از یو ګوزه $10,000 انویسټمنٹ کوئ 5% چارجز مو ورکړي دي تاسو راځي کار ته اخلي ګټه ته نه اخلي دلته تاسو د لپاره ډیر کلیر سیستم دی هغه د تاسو 50% چارجز ورکوي. یعنی که تاسو $10,000 مثلا ګټي بیرته څومره بیرته ګټي $1,000 نو تاسو $500 ورکوي. ولې کچیر تاسو مثال دلته وګورئ د سیستم ته نو موږ تاسو کچیر ته مثلا د پرو یو پاکیج ولرو ممبرشپ ولرو د دې پاکیج څخه په استفاده 40% موږ تاسو ګټه اخلو. البته دغه ایډیټ کیږي دغه برخه چې کوم 80% دي دا 40-50 تر تبدیلیږي. نو په دې ترتیب باندې موږ تاسو کوي شو د پی از یو گو یا ممبرشپ په صفات باندې مخې ته لاړ شو ګټه ته واخلو استفاده تی وکړو. ولې دغه سیستم موږ تاسو انتخاب کړو؟ ما په مارکیټ کې ډیر سیستمونه کتلې دي آکاش افیکس اکانومي آر کیو دا ټول سیستمونه تاسو سره مرسته کوي تر څو چې وکړي د دنیا ته داخل شي. ولې څه شان فرق کوي؟ لومړی سیس مثلا هغه سیس چې موږ کارو هغه ډیسنټرلایز دي یعنی په دې معنی چې ریسک کنټرول منیجمنت هر څه زموږ د اختیار اوځي او لاسز چانس پکې ډیر زیات دی ریسک پکې ډیر زیات دی. دوهم موږ تاسو دا سي کلیر کټ چې په بلاک چین کې دغه سي ریزلټ پروت وي د سي ریزلټ موږ ټریډونو نه لرو موږ تاسو د حساب کتاب داسې څه نه لرو. دلته که تاسو چرته وګورئ د تیرو 2 کلونو چې دا سیستم بک ټیسټ شوی دی دا سیستم کتل شوی دی آزمول شوی دی په تیرو 2 کلونو کې بار میاشتې په اوسط ډول باندې موږ تاسو ته 12% ګټه راکړي. ولې یو څه چې مهم دی موږ تاسو لاسس میاشت هم لرو کوم چې مثلا په جون 2023 کې 3.6% تاوان راغلی. نو دا موږ تاسو سره چې دا موږ تاسو سره ریلز دي حقیقتونه دي چې موږ تاسو په دې مارکیټ ګورو. که تاسو راځئ د سټیک کوئ کې د شپو میش ګټه را نشي درته ولې تاسو باید په دې اوتر نه وای چې والا اوکې ما پیسې هر څه د لاسه ورکړي. که تاسو مثلا په میش کې تاوان کوئ ماکسیمم لاسز حد چې دی هغه 10% دی ان د 10% نه تاسو تاوان اندازه نه ډیریږي. اوس که تاسو یو څه شروع کوئ یو څه غواړئ وکړئ او د 10% ریسک نشي اخیستلی هغه نو بیا بیخي دا ده چې هغې نه شروع نه کوئ. یعنی که تاسو یو څه شروع کوئ باید حد اقل یو څه ریسک د ځان سره ومنئ نو هغه د ټریډینګ ریسک ته چې موږ تاسو دلته کتای شو ګټه ترې نه اخلو. ولې تر ټولو مهم څیز د سیستم ټیسټ کېدل دي د ټول ای آی پروتوکول چیک اپ دی چې تاسو مثلا دلته کتای شي هغه ملګري چې بیا د تیرو 2 میاشتو ریکارډ غواړي هغه ته زه په شخصي کې هم لګی شم کوم چې په پالیګان نتورک باندې تر سره شوی او کار او فعالیت تر سره کوي. نو دا په عموم کې موږ تاسو سره د انویسټمنټ یا د سټیکینګ برخه ده چې زه راځم تاسو ته خلاصه تشریح کوم. خلاصه دا چې تاسو اول یو ان اف ټي ځان ته اخلئ کوم چې $10 قیمت لري. دغه ان اف ټي تاسو ځان ته اخلئ کوم چې د څه لپاره استفاده کیږي تاسو په ویب 3 کې تاسو د پروفایل تاسو د سکیورټي تاسو د ترانسپیرنسي او تاسو د ډیټا د انتقال لپاره استفاده کیږي. دا باید هر څوک ورکړي. مثلا ما پرون خپل جوړ کړو پرون ما خپل اکاونټ کریټ کو خپل مې ورکړ نور ملګری مثلا زموږ سره دي هغه اکاونټونه کریټ کا هغه خپل دغه $10 پیمنټونه وکړه نو دا مست پیمنټ د تاسو باید تر سره کړئ. دوهم څه مهم دی ډیسنټرلایزیشن مهم دی. ډیسنټرلایزیشن موږ تاسو سره مرسته کوي چې پیسې په خپل واک اختیار او کنټرول کې ولري.
یعنی ډیر ترانسپارنت. دریمه پارټي په منځ کې نشته. د سمارټ کانټراکټ په واسطه باندې موږ او تاسو څه شی کوو، د AI پروتوکول څخه ګټه اخلو. موږ او تاسو خپل پیسې سټیک کوو چې په هغه کې موږ او تاسو عاید لاسته راوړو. موږ او تاسو به د ممبرشپ نه یو طرف ته شو په ازیوګو ته بلاړ شو چې ډیر نارمل پوه شي. که تاسو چېرته راځئ مثال په ډول $500 سټیکینګ کوئ، تاسو حد اقل باید $550 ټوټل ولرئ چې $50 ستاسو چارجز دي کمپنۍ ته، $500 ستاسو سټیک کېږي، تاسو ته هر میاشت ګټه کوي، تاسو ته ګټه اخلئ. چې په دې ګټه کې کوم څومره ګټه چې کېږي دا ګټه فکس نه ده، معلومه نه ده، دغه ریزلټ دی تاسو په مخ کې پروت دی، هر څه تاسو په مخ کې پراته دي. د دغه ګټې په اساس مثلا په یو میاشت کې 60% ګټه راغله، په یو میاشت کې 30% ګټه راغله، په یو میاشت کې مثلا 2% ګټه راغله، نو هر څومره ګټه چې کېږي تاسو دلته ټول هر څه کتای شئ او ډېر ترانسپارنټ استفاده ترې کولی شئ. دغه یو بل څیز چې دوی غواړي په سمارټ کانټراکټ کوډینګ کې لګیا دی، کوم چې ماته معلومات رسېدلي هغه دا ده چې سیستم کې موږ او تاسو ته ټوټل انویسټمنټ هم ښکاري. یعنې په دې معنا که 500 ما انویسټ کړي دي، زر احمد انویسټ کړي، 500 محمود انویسټ کړي دي، دا ټول موږ او تاسو ته ښکاري چې په سیستم کې څومره پیسې دي. مثال اوس نن پری لانچ دی، یعنې شروع ده، 3 میاشتې وروسته په دې کې 1 لک نفر راځي، 4 میاشتې وروسته په دې کې 2 لک نفر راځي. دغه 2 لک نفر چې څومره انویسټمنټ کړی دی په دې سیستم کې په اتومات ډول هر نفر ته ښکاري. او د دې سره خواخوا کې تاسو په بلاک چین ټیکنالوژي کې هر ټریډ کتای شئ چې څومره ګټه شوي، څومره لاس شوي، څومره پروفیټ راغلی دی.